جواب نشته پاتې لا نورې خبرې موږ به څنګه دې نه منکر شو. عجیبه دا ده چې ډېر به داسې وینې ته به چې د مرګ د ده سره تعلق نشته او دی همیشه په دې دنیا کې دی او چېرته موږ د ځان نه دا تپوس نه دی کړی چې زموږ هغه پلار نیکه چېرته تللی دي. زموږ پلار نیکه یو وخت کې دلته ونه و که نه و؟ سوال دا دی چېرته لاړو؟ مړه شو که نه؟ ځمکې ونه خوړو؟ خاورو کې خاورې نه شو؟ دقه شان موت هم د چا په پلارانو او نیکونو کې راځو. زما او ستا پلار نیکه په قصو کې نه دی پاتې؟ موږ قصه کوو که نه؟ الله دې وبخي دا کار به یې کوو، الله دې وبخي دا به یې وي، الله قصه ده. کان یا زمان او یو زمانه وه او یو وخت و یو قصه وه هغه قصه روانه. موت هم یو ورځ قصه کېږو. زما او ستا به دا خو لا ښه دي چې موږ د خپلو مشرانو چې د قصه بیان کوم او زما او ستا به چې د څوک قصه بیانوي او که نه به بیانوي. ما او تا د ځان نه دا تپوس چېرته نه دی کړی چې زموږ هغه ګاونډیان چې شو، زموږ هغه خپلوان چې شو، زموږ هغه ښایسته ښایسته ملګري چې شو، بلکې دا تپوس ولې ما او تا د یو بل نه نه کوو چې هغه غوره مخلوق په مخلوقاتو کې محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم چېرته تللی؟ دا سوال ولې نه کوي چې پیغمبر چې شو الله هغه ته وایي پیغمبر ته ښه ما او تا څوک یو الله پیغمبر ته وایي انک میت وانهم میتون. پیغمبر ته به مري او دوی به هم ټول مري، پاتې کېدو والا پکې څوک نشته ګورې. او چې پاتې کېدی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پاتې کېده ډېر لایق و، هغه نه دی پاتې شوی. ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علي او نور صحابه کرام او نیکان او د اوسه پورې د علما او د دینداره خلک. دا سوال خو چې ته د ځان نه وکړه. بیا دا مرګ د دې خپله یو نیټه ده چې هغه څوک واپس کولی نه شي او رب العالمین د هر شي نیټه لیکلې ده. هر شي صرف د مرګ نه ده، د هر شي نیټه ده. او حدیث کې دا راځي، امام ابو داود، امام ترمذي راوړی دی. عباده بن الصامت رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ان اول ما خلق الله القلم. الله چې کله اول پیر دا قلم پیدا کو کنه نو الله ورته اکتب ولیکا. هغه ورته ربي وماذا اكتب؟ یلا څه ولیکمه؟ وی اکتب مقادیر کل شیء حتى تقوم الساعه. ولیکه تقدیر د هر هغه شیز د قیامت پورې چې به څه یې ټول ولیکه. نو زما او ستا دا مرګ هغه نیټه هغه هم لیکلی شي. او عجیبه دا ده یعنې ګوره اوس ما ورته ناست یو سوچ به وکړي او ښه ژور سوچ به وکړي. څوک چې ما اوري یا مې اینې ټولو ته دا وي. ما ورته اوس ګوره ناست یو، اوس دا پته نشته چې زما او ستا به دې ژوند کې څو کاله پاتې دي. یعنې کله به د الله سره ملاقات کوو، الله ته به مخامخ کېږو، دا پته نشته. کیدای شي میاشتې، کیدای شي هفتې، او کیدای شي یو څو منټونه، یو کیدای شي یو څو ګنټې. او دا دلته چې څومره ناست دي په موږ کې ګوره داسې کس به وي چې په موږ ټولو کې به زر د الله سره ملاقات د هغه کېږي، خو لا پته نه شي کوم یو دی. موږ کې داسې هم ناست دی، اوس ناست دی موږ سره چې موږ ټولو کې به زر ملاقات د ده د الله سره کېږي. دا اوس چې هلته کوم ناست دي هم په موږ کې داسې کس دي چې هغه په دې ټولو کې لیټ دی، خو هغه ته دا پته نشته. دا دلته چې ناست دي دا څوک چې بیان اوري او څوک یې چې ویني د دې ټولو فیصلې د جنت او د جهنم شوي دي، خو دوی ته پته نشته. د ټولو فیصله شوي. زما او ستا عملنامې اخرني ټکي هغه دا لیکلی شوي دي چې جنتي دی او که جهنمي دی. او حدیث کې دا راځي د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث ته امام بخاري راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کله چې ماشوم د مور په خېټه کې وي نو دی څلوېښت ورځې نطفه، بیا څلوېښت ورځې د وینې چمي، بیا څلوېښت ورځې د غوښې یو چمتې جوړ شي. دکه دا څلور میاشتې چې پوره شي نو الله په ملایکو کې یو ملک راولېږي، نو هغه څلور خبرې ولیکي د الله په اجازت سره. فیکتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعید. رزق ولیکلی شي چې ته به څومره رزق میلاویږي، اجل
ما دا خبره کوله. اجل څه ته وایي؟ د مرګ نیټه دا د مور په خېټه کې موت ته و چې لیکلی شوي او عمل ده او بدبخته دی که خوشبخته دی دا ولیکلی. بدبخته خوشبخته یعنی جنتي دی او که جهنمي دی. نو د دې مرګ یو نیټه الله لیکلې ده چې د هغې نه څوک مخکې کېدی شي نه ترې وروسته کېدی شي. او ځکه الله وایي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الله وی نشي کېدی یو نفس لره چې هغه دې مړ شي مګر په اجازت د الله د هر څه په کتاب کې الله وی لیکلی شوي دي. څوک چې مري د چا په اجازت مري؟ د الله په اجازت مري. او بل ذکر الله وی ولكل أمة أجل، د هر امت یو نیټه ده. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. کله چې دغه نیټه پوره شي نو یو سکند نه مخکې کېږي او نه وروسته کېږي. سورة الجمعه په دې کې الله سبحانه وتعالی د یهودو باس کړی دی چې دا یهود ډېر هرسناک دي په دې ژوند باندې. سخت هرسناک دي دا یهود او دا مشرکان. وجه دا د سورې بقره کې الله دا خبر ذکر کړی دی چې دوی ته د خپلو اعمالو پته ده چې موږ څه کړي دي. نو خپل ځان ورته معلوم دی نو نه غواړي چې الله ته مخامخ شي او نه غواړي چې مرګ پرې راشي. نو الله څه وایي؟ پیغمبر دوی ته ووایه دا چې د مرګ نه یېرېږي او دا چې مرګ نه غواړي دوی ته ووایه. او دا خبره ګوره موږ ټولو ته ده. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ووایه دې خلکو ته د کوم مرګ نه چې تاسو تښتئ دغه مرګ به ګورې تاسو سره خامخا ملاقات کوي. ملاقات کې موږ فایده ذکر کړی و، عامو درسونو کې ما ذکر کړی و، تفسیر درسونو کې. بارک الله فیک. هر هغه شی چې ته ترې تښتې هغه تا پسې د شا نه راځي. و دلته هم الله وایي تفرون من، تاسو دې تښتئ. نو چې څوک د شي نه تښتي هغه شی د کوم ځای را رواني؟ د شا له طرف نه. فإنه ملاقیکم، نو تاسو سره ملاقات کوي. ملاقات د شا له طرف نه کېږي، د مخې نه کېږي. چې دوه شیزونه یو بل ته مخ په مخ شي دې ته ملاقات وایي. دوه انسانان چې یو بل سره مخامخ شي دې ته ملاقات وایي. ته د دې مرګ نه چې څومره تښتې تخته دا تا له د مخې نه راځي، د شا نه راځي. یعنې ته خو په دې سوچ کې به چې ما منډه ډېره اوږده وواله. او په دې کې هغه واقعه یو بعضو کتابونو کې دا روایت بعضو علماو نقل کړی چې د سلیمان علیه السلام په وخت کې یو کس ته پته ولګېده چې د مرګ یعنی راتلو والا دی او ملک الموت راغی. نو دوی سلیمان علیه السلام ته ووایي چې دې هوا ته ووایي چې ما د دې ځینو لرې چېرته ویسي چې دې مرګ نه څه شي د زړه کې دا وایي زه به دې مرګ نه وتښتم. نو هند ته یې ووړو هغه لرې ځي ته د فلسطین نه او دغه علاقو نه. چې دې هلته ورسېدو هلته ملک الموت ولاړو. وی الله ما ته ویلي چې د نه به په دې ځمکه څه حال او دی ولا بخپل راځي، دی ولا بخپل راځي، د قزیله به راځي او ته به تسألې. ځکه الله سوی وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. یو نفس هم دا پته نشي چې سبا به څه کېږي او یو نفس هم دا پته نشي چې په کومه ځمکه باندې به مري. ډېرو ملګرو واقعې موږ اورېدلي. مخکې ورځو کې یو کس راته وایي چې یو مسافر ډېر وخت بعد کلي ته لاړ او کور کې ناست و د بچو سره چې څنګه ورننوتو هغو ته چای کېښود او بسکټ او یو شی او بل شی او خوشحالي او په سینې یې درلګه ککټ کې مړ شو. لیکلی شوي چې دنه به دا سا اکه کور کې وځي. دومره وخت نه تو خو دغه وخت کې لاړ. د دې مرګ دپاره ځان ورسه. څنګه به مرې کله به مرې موږ ته هېڅ پته نشته، خو دا راته پته ده چې مرګ به راځي. دا راته پته ده. ځکه ما دا واقع ګوره تاسو ته بیان کړې وه که نه د یو ملګري راته دا واقع بیان کړې وه، عربی ملګری و، مخکینۍ خبره ده. هغه وایي زمونږ خپل د اختر په شپه مړه شوی دی، وړوکي اختر په شپه
او هغه داسې چې هغه بازار ته تللی لوڼه یې وې زامن یې نه و هغوی له سامانونه اخیستو او د جنکو دا سامانونه ډېري نو بار بار ورته هغوی ټلیفون کوو چې کله به راځي او څنګه به راځي او خوشحاله و سامان او ماشومانان خوشحالېږي د اختر سامان نو واپسۍ کې د ډېرې تادۍ نه چې کور ته زر ورسم چې سهار راباندې نه شي نو اکسیډنټ یې کړی دی او مړ شوی دی ګاډي کې ورسره هغه سامان او هر څه پاتې شوي دي دا دنیا ده هېڅ پته یې نه لګي څنګه به راولېږي او په کوم ځای کې به راولېږي او اخرنی کار به دې صحیح دا ټول علم د الله سره دی او ځکه یو حدیث کې راځي سبحان الله امام احمد راوړی دی ذهن ته مې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله اذا اراد قبض روح عبد بارض کله چې الله اراده وکړي چې د یو بنده ساه واخلي په یو ځمکه باندې خاص ځمکه ده جعل له فيها حاجه الله د دې سړي په دغه ځمکه باندې څه کار پیدا کړي بس ضرورت یې راشي دی هلته ورشي څه مسله ورته الله را پیدا کړي هلته چې ورشي هلته د الله ساه واخلي دومره زورور ذات دی که نه چې په خپله به غزي ته ورځي چې فیصله یې وکړه که نه لکه اوس الله په تقدیر کې لیکلي دي چې پلانې به مثال مکه کې مري دا د الله فیصله ده دومره زورور ذات دی چې ته به دې مکې ته په خپله ځي هلته چې مړ شي دې ته د الله زور وایي دې ته د الله طاقت وایي اوس چې دا خبره واضحه شوه چې زموږ د دې ژوند انتهام شتي او د دنیا دا ژوند همیشه نه دی دا ختمېدونکی دی او موږ ته د اختتام هم پته نشته چې په څه حال کې به او کله به او څنګه به او په کومه ځمکه باندې به نو بیا پکار نه دی چې موږ د دې مرګ تذکره ډېره کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي د حدیث امام ترمذي امام نسائی امام ابن ماجه راوړی دی وی اکثروا ذکر هاذم اللذات دا هاذم اللذات ډېر یادوي دا په ذال سره هم ویلی کېږي هاذم او په دال سره هم ویلی کېږي هادم اللذات او فرق څه دی هاذم او هادم کې په عربۍ کې دا هاذم مطلب پرې کوونکی یعنی هغه مرګ چې هغه د انسان امیدونه پرې کوي او هادم څه ته وایي بلکل ختمونکی نو مرګ هغه څه دی چې د دنیا دا مزې بلکل ختموي نو مرګ یې ختموي او مرګ یې پرې کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا ډېر رایته وایي او یو روایت ته ووایم سبحان الله الجامع الصغیر کې دا صحیح روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا مرګ ډېر رایته ډېر رایته ولې فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه دا مرګ د یادولو د فایدې ته وګوره وایي څوک چې مرګ را یادوي او په ده باندې دنیا تنګی رزق به تنګي نو دا به پراخه شي څنګه به پراخه شي بارک الله فیک چې څوک مرګ یادوي او دنیا یې تنګی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پراخه شي به څنګه به پراخه شي دته دا مرګ چې دی را یادوي نو دته حقیقت د دنیا معلوم دی نو دا سخته ورته دومره غټه سخته نه ښکاري چې دی 24 ګنټې دې باره کې سوچ کوي نو دنیا څه شوه پراخه شوه ته دقه سړي ته دا وویله چې غریب دی او سخت غریب دی او مرګ را یادوي وایي مړه ته غریب یې او دغه دی وایي هېڅ خبره نه ده الله به خیر کړي اوس خبر عجیبه خبره ده ته غریب یې او ډوډۍ درک دې نه لګي او په قرضو کې ډوبې ته ما ته وایي هېڅ خبره نه ده هغه وایي هسې مرګ را روان دی یو څو ورځې دي خو هېڅ خبره نه ده نو دنیا پې څه شوه پراخه شوه که هغه چینې یادوي هغه باندې غټه څه ده هغه غټه پې را تنګه ده سبحان الله لکه اوس یو سړی مرګ نه رایدي او ښه مالداره دی کروڑپتی لکپتی دی او تا ورته ووایي چې یاره څنګه مال کم ځای کې دی زمونږ نصیب کم ځای کې دی پیسې کم دي ځمکې خو موږ دغه نیم کیله اخیستی دی علم چې دی د کروړو بیې کړي دي څه دي زمونږ دی دا ټولې خبرې په دې کوي دا پراخه دنیا پې راتنګه ده ځکه چې هلته دی مرګ نه رایدي دی وایي قصه اوږده ده 100 کاله او 1.5 سل نو د 100 1.5 سلو دپاره خو دا قصه وړه ده بیا تاسو ما په دې خبره ورسېدئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ولا ذکره فی ساعة الا ضیقها علیه او د چا چې دنیا پراخه او مرګ را یادوي هغه دنیا به پرې راتنګه شي ولې به پرې راتنګه شي زړه ورسره نه لګي ځکه چې هلته هغه مرګ را یادوي
او څوک چې مرګ راځي د دنیا سره زړه نه لګي نو دا پراخه دنیا ولم مزه نه ورکوي ډېر مال دی ورسره سم جایدادونه دي بلډینګونه دي تجارتونه دي مزه ولا نه ورکوي ولې ځکه چې دی هر وخت ځان ته مرګ رایادوي دا د مرګ فایده ده د رایادولو که مرګ هم ځان ته رایادوو که نه دا کوم مصیبتونه چې د باندې دي دا به درته څه ښکاري واړه به ښکاري ولې به واړه ښکاري نه ولې به دا مصیبتونه واړه ښکاري دا خو واضح ده اکثرت مخکې مونږ دا عارضي نو مرګ څه دی مرګ د دې ټولو نه غټ مصیبت دی نو د هغه غټ مصیبت په مخ کې دا واړه مصیبتونه څه حیثیت نه لري که یو سړی بیمار دی او په یو سړي مرګ راځي مرګ لوی مصیبت دی بیماري وختي طور ده څه ګزاره ورسره کېږي اخوا دېخوا کېږي خو د مرګ سره څه کوي هېڅ ورسره هم نه کېږي